سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نن لنډ تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي چې پر پښتنو روانه ترهګري موږ په سیمو کې د دښمن لخوا د قانونو استخراج ته لار هوارول دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ محبوب مشر منظور پښتين په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې پر پښتنو روانه جګړه زموږ په سیمو کې د دښمن لخوا د قانون استخراج ته لار هوارول دي، ترڅو وکولای شي په غیر قانوني توګه د لر او بر افغانستان قانون اغلا کړي. دویم، د تیر کال په پرتله د زابل بادامو 12 سلنه زیاتوالی موندلی. د زابل د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي د دې ولایت د بادامو د حاصلاتو د 12 سلنې زیاتوالي خبره کوي او وایي چې له بڼوالو سره هر اړخیزې مرستې، د بڼوالو عامه پوهاوی، کافي اورښتونه او د ناروغیو میخانیکي مخنیوي هغه لاملونه دي چې د دې ولایت د بادامو سږنی حاصلات د تیر کال په پرتله 12 سلنه زیات شوي دي. د زابل د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت 10,950 هکټاره ځمکه د بادامو ونې پوښلي دي چې سږکالي حاصل د تیر کال په پرتله 12 سلنه زیاته ده. دریم او وروستی مو همدا امیتاب بچن او زوی په کورونا ککړ شول. د هند مشهور فلمي ستوری امیتاب بچن کورونا وایرس نیولی او تر روغتون پورې یې رسولی دی. امیتاب بچن د هندي سینما یو له مشهورو ستورو څخه دی او دا وخت د هندوانو لاسونه لاپه دي او د امیتاب بچن د روغتیا دعا کوي. د نن لنډ، مهم او تازه خبرونو مو هم دومره و، تر بیا ښې چارې.